ګرانو دوستانو مینوالو ملګرو دا د حاضر شوم د یو نوي خپلې ویډیو سره که تاسې زما تېرې ویډیو نوي کتلې نو زما تېرې ویډیو هم وګورئ او که چیرې تاسې زما په چینل کې ګډون نوي کړی نو لاړ شئ اول زما په چینل کې ګډون وکړئ او تاسې زما چینل کې د کوم بیل چې دی په دې باندې کلیک وکړئ تر څو نوټیفای شئ کله چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو به خپله در رسیږي تاسو بیا یوازې ګورئ. نو یوه بله خبره دغه ده چې موږ د دې کتاب سره فاکټ ان فیګر په نوم یو بل کتاب پیل کړلو چې ډېر پرمختللی او ډېر ښکلی کتاب دی، نړیوال کتاب دی، نصاب دی. نو تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ تر څو د دواړه کتابونه چې موږ په یو ځل شروع کړي دي تاسو ورڅخه برخمن شئ. نو راځو سټارټ اخلو. لومړی ته راځو لیسن وایي تاسې غوږ ونیسئ اینډ پراکټس او تمرین وکړئ. یو کیټ دی بل جو دی. او نو او نه Where are my car keys? زما د موټر کونجۍ چیرته دي؟ Where are my car keys? زما د موټر کونجۍ چیرته دي؟ جو ورته وایي I don't know. زه خو نه پوهېږم. Are they in your purse? آیا ستا په دستکال کې دي؟ کیټ ورته وایي No, they are not. نه دستکال کې خو نشته. جو بیا ورته وایي Maybe they are on the table in the restaurant. شاید چې تا نه په میز باندې پاتې شوي په رستورانت کې. سرور چې ته ویل کېږي خدمتګار د هغه کس چې په هوټل کې خدمت کوي. Excuse me وبخئ. Are these your keys? آیا دا کونجۍ ستا دي؟ کیټ ورته وایي Yes هو they are زما دي. Thank you ډېره مننه. سرور بیا ورته وایي سرور you are welcome. تاسو یعنې مننه د مننې وړ نه ده. And this is your wallet. د بټوه ستا ده. کیټ ورته وایي It's not. زما نه ده. Where is your wallet جو ستا بټوه چیرته ده؟ It's in my pocket. زما په جوب کې ده. پاکټ معنا جوب، والټ بټوه. Wait a minute. یوه دقیقه صبر وکړه. That is my wallet. دا بټوه زما ده. نو دا هم ګرانو زده کوونکو تاسو د ځان سره تمرین کوئ. لاندې راځو Yes and no and where question with be. د to be وربونه سره دي. Is this your wallet? آیا دا بټوه ستا ده؟ Yes it is. No it is not. Are these your keys? آیا دا کونجۍ ستا دي؟ Yes they are. Yeah they are not. Where is your wallet? ستاسې بټوه چیرته ده؟ It's my pocket. زما په جوب کې ده. Where are my keys? زما کونجۍ چیرته دي؟ They are on the table. په میز باندې دي. نو لاندې راځو complete this conversation. وایي تاسې د محاوره بشپړه کوئ. then practice with a partner. بیا تاسې تمرین وکړئ د یوه ملګري سره. for example is this your umbrella? آیا دا چترۍ ستا ده؟ که ستا وي yes او که ستا نه وي no it is not. نه زما نه ده. are these your keys? آیا دا کونجۍ ستا دي؟ yes they are. که ستا وي yes they are. thanks مننه. where are my glasses? زما عینکې چیرته دي؟ are these your glasses? آیا دا عینکې ستا دي؟ no they are not. نه زما نه دي. wait yes they are in my pocket. هو یعنې دا زما په جوب کې دي. are they in your pocket? آیا ستا په جوب کې دي؟ yes they are. thanks مننه. where are my sunglasses? زما د لمر عینکې چیرته دي؟ they are on the table. په میز باندې دي. right سمه ده. my sunglasses in my purse. زما د لمر عینکې زما په دستکال کې دي. نو تاسې دا د ځان سره د پاتې جملې تاسې خپله ډکې کړئ تر څو تاسې هم فعال شئ او یو څه زده کړئ. لاندې راځو ګروپ ورک. وایي تاسې په ګروپ کې کار وکړئ. put 3 of your things in a bag. وایي تاسې خپل 3 شیان په بیگ کې واچوئ. then choose 3 different things. بیا تاسې 3 مختلف شیان انتخاب کړئ. find the owner of each thing. بیا تاسې د هر یو مالک د هر یو شي مالک پیدا کړئ. اونر معنی مالک. for example is this your pen? یکو دا قلم ستا دی؟ یکو no it's not. نه زما نه دی. are these your keys? آیا دا کلی ستا دی؟ سرجو let me see. اجازه راکړه چې ویې ګورم. yes they are. خو زما دي. what is that شی دی؟ نو راځو لاندې proposition ته راځو. article دی. where are the keys? کونجۍ چیرته دي؟ the keys are in the box. keys چې دي کونجۍ په باکس کې دي. نو in دننه in front of مخې ته behind شاته on د پاسه next to نږدې under لاندې. تاسو خپله دغه ډبې وینئ که نه د باکس وینئ چې په دې کې د کلیانې in سایډ کې پرتې دي او د بل ته in front ته پرتې دي او بل ته بیا next to پرتې دي او بل ته behind دي.
complete these sentences وای تاسې دغه جملې بشپړې کړئ then listen and check your answer بیا تاسې غوږ شئ او خپل ځوابونه چیک کړئ then check بیا تاسې غوږ ونیسئ او خپل ځوابونه چیک کړئ for example the books are on the back book کتابونه د بیک په بکس کې دننه دي the cell phone is next to the hairbrush موبایل د ږمنځ ترڅنګ دی the map is under the newspaper نقشه د اخبار لاندې ده صحیح ده the chair is behind the table چوکۍ د میز شاته ده نو تاسې هم د نور جملې خپله جوړې کړئ لاندې راځو ask and answer questions about the picture in part B وای تاسې سوال وکړئ بیا تاسې سوالونو ته ځوابونه ورکړئ د دغه تصویرونو په اړه چې په B برخه کې دي for example where are the books کتابونه چیرته دي they are on the bag دوی په بکس کې دي so cat is thing the cat شیان so listen تاسې غوږ ونیسئ where are cat is things چې د cat شیان چیرته دي met the things with their location وای تاسې یو ځای کړئ دا شیان د خپلو موقعیتونو سره for example earring watch sunglasses camera under the table front of the television on the chair and the purse چې شي کې دي تاسې خپله دا مطالعه کوئ لاندې راځو Joe are and where are Joe is staying د جو